د دسمبر میاشتې 2014 کال یو عادي ورځ چې د ډیرو کورنیو ژوند یې د تل لپاره بدل کړ. د پیښور پر پوځي ښوونځي د طالبانو برید نږدې 1.5 سل کسان ووژل چې ډیر یې زده کوونکي وو. د پیښې له قربانیانو یو یې هم 14 کلن احمد نواز و. موږ ته د فرست ایډ ټریننګ میلاوېدو او موږ هلته ناست یو، نو دې کې چې کوم دی ډزې شروع شولې، کسان راننوتل هغو ته. موږ ویل دا به چېرته د فرست ایډ یو حصه وي چې موږ ته به وایي چې داسې حالات کې به څه کوئ. زما ملګری زما مخې ته چې دی نو شهید کړلو، زما طرف ته چې راغلو نو څه چې دی ما د کرسۍ لاندې ور جمپ کړل، نو ډېر لکي شولم، بچ شولم دغه حادثه کې. بیا هغې نه پس چې کوم دی نو دغه د چینجینګ روم ته لاړو، هلته کې چې دی زما ټیچره چې کومه ده زمونږ د سبجیکټ ټیچر وه، هغې چې دی نو زما سترګو په مخامخ یې ورته اور ولګولو. ما خو دا شو کوله چې زه مړ یم الریډي، زما په چور شرټ هم وینه وه، مخ مې هم د وینې ډک و. نو ما ځان غلی کړی خو څه مې نه شو کولی، زما لاس په خپله لګېدلی و، زه چې دی نو په لاس باندې په ګولۍ لګېدلی وم، هلته زخمي پروت وم په درد کې. بیا چې دی نو 100 غنټې پس چې کم دی نو مونږ یې راوستو هسپتال ته، لیډي ریډینګ هسپتال ته په پېښور کې. او هلته کې چې کم دی نو زما علاج هغه وخت کې دی ویل چې زما لاس به دې کټ کوي. د احمد نواز پلار د ګڼو نورو قربانیانو کورنیو په څیر چې له پیښې خبر شو نو اوتر د روغتون په مخه ولاړ. ټولو خلکو پیدل منډې والې الارچ هسپتال ته، بس ما پیدل منډې چالو کړې، ولې دومره ټرافیک و، دومره د ګاډو رش جوړ شو چې ګاډی ویستل پکې مصیبت شو. موږ پیدل منډې چالو کړې، د چا چپړې نه وي، د چا دوپټه نه وه، بس موږ پیدل منډې والې ځان هم ورسولو الارچ هسپتال ته. هلته چې لاړو هلته ډېر یو بد حالات وو، د چا بعضې ماشومانو د چا دا نیم مخ نه و، د چا سترګې نه وې، د چا کوپړی هډوکې وه، د چا لاسونه نه وو، څه ډېر یو عجیبه غوندې حالات وو. خو زه ډېر زیات ویرېدم. یو خوری مې راغلو، ما پسې ما ته ویل چې احمد خو هغلته پروت دی. زه چې ورشو چې مونږ هلته ورغلو، دی بلکل تک زیړو، او هلته یو کس ولاړو، ما ته دا ستا زوی دی؟ مې وایي د ده دا لاس ډیمیج شوی دی. ما اوس دا سوچ کولو چې زما د دې بچي دا لاس خراب نه شي، یا خو هم را سره غم و مې بل بچی مې غیب دی. احمد نواز بختور و چې له پیښې ژوندی راووت، خو وړوکی ورور یې حارث نواز ووژل شو. مور یې هغه ورځ یادوي. هغه ټوله ورځ سخته وه، هغه یو منټ دومره سخت و، د برداشت نه بار و. یو خوږ و، زړه یو خوږ نیولی و چې دا به څنګه دغه کېږي، څه به کېږي. یو امید و لکه چې هغه ماته مخامخ پروت هم و. ما ویل خدای پاکه دا دک رنګې سخت خوب دی چې څومره ما باندې سخته ده، خو چې ژوندی لکه دا دې خوب شي، حقیقت دی نه. بیا دا خلکو راوستو، 4-5 کسانو نیولو، نه شو ګرځېدی او هیم راوستو. د حارث باره کې خو چې کم دی اول کې ما ته پته نه وه، دیدو ما ته نه ویلې زما مور او پلار چې کم دی. هغه وخت کې ما ملګري ته ټلیفون وکړلو چې ملګري سره مې خبرې وکړې، هغه راته وایي چې زه خو ډېر خفه شوم چې ستا ورور شهید شوی دی او داسې خبرې. نو ما ته چې دی دغه وخت کې د خپل ورور د شهادت پته وچلی ده. هغې ته خو درد ته خو څوک نشي رسېدی. هغه زموږ په خبرو کې اوس هم دی، هر وخت کې زموږ هغه داسې روټین کې یادو لکه چې هغه شته موږ سره. زه لکه کله ویم چې زه به خپل وطن ته لاړ شم، به یي هلته به یي. زما په ګمان کې هم نه و چې زما رور چې کم دی حارث، هغه به چې کم دی په داسې واقعه کې شهید شي او زما نه به داسې په ینګ ایج کې لاړ شي. احمد نواز له پیښې وروسته د علاج لپاره خپلې کورنۍ سره بریتانیا ته راغی او په برمنګم ښار کې علاج شروع شو. My name is Ahmad Nawaz and I'm 16 years old. د خپل علاج سره د بریتانیا په بیلابیلو سکولونو او کالجونو کې ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو ویناوې پیل کړې. احمد نواز د ترهګرۍ د ختمولو یوازینۍ لار تعلیم ګڼي. دا واقعه چې دی وشوله، موږ ته پکار ده چې اوس فوکس وکړو چې دا څنګه سټاپ کړو په مستقبل کې. که اوس دی دهشتګرد ته زه اوس ور مخامخ شم، زما به هغې ته صرف دا ریکویسټ چې تاسو چې کم دی نو خپل ماشومان
چې کوم دی نو هغه مه انکریج کوئ د خپل اکټیویټیز طرف ته او که دا نه کوئ صرف دومره وکئ چې دا چې دی نو سکول ته ولېږئ دا چې تاسو تعلیم نه ولېږئ دې تعلیم حاصل کړي هغوی کې شعور راشي هغوی به پوه شي چې دا چې دی دا چې کوم دی نو دا صحیح لاره نه ده دا غلطه لاره ده موږ خو دې سوچ هم نشو کولی چې زموږ زوی بروجه چې و د خپل هغه د سختې او د دغه بدله به داسې په ښه والي باندې خلکو نه کوي دا زموږ لپاره ډېره ښه خبره ده زه خو ډېره زیاته خوشحاله شم چې کله د ده دا دغه وګورم زه یم چې دا هم لکه د یو انسان مات شي هېڅ دغه یې نه خو ده ځان مضبوط کړو موږ یې مضبوط کړو موږ ده ته ګورو زموږ ژوند نور هم خوشحاله شي چې شکر الحمدلله چې دا ښه خو ښه شو خو نور هم دا په ژوند کې نور خلکو ته هم ښه والی ښیي نور خلک هم په ښه لاره راړي دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره احمد نواز د برمنګم له یو مشهور ښوونځي نه په اعلی درجه فارغ شوی او غواړي د بریتانیا معتبر اکسفورډ پوهنتون کې درس ووایي دی وایي له دې وروسته یې د ژوند موخه دا ده چې په نړیواله کچه د پاکستان او افغانستان ځوان نسل لپاره د ښو فرصتونو او ښه تعلیم آواز اوچت کړي دلته اوس په دنیا کې په زرګاو ارګنایزیشنز دي خو دغه ارګنایزیشنز چې کوم دی نو فوکس ساتلی دی په دې ډیولپډ ملکونو باندې او په دې یو څو ملکونو باندې نو دغه غټ پلیټفارم باندې چې کوم دی نو زه به کوشش کوم انشاءالله چې یو د دنیا بر او اسپیشلی چې کوم دغه ډیپرایوډ ملکونه کې چې کوم دی یا ډیپرایوډ ایریا سپیسیفیکلی لکه د پاکستان ټرایبل ایریا شو د افغانستان شولو دغه ایریاز کې چې کوم یوت یا کم کې پوټنشل شته دی زه به د هغوی دپاره آواز اوچتوم چې هغوی ته اپورچونیټیز میلاو کړي احمد نواز او کورنۍ یې ښایي د 14 دسمبر پیښه هیڅکله هیره نه کړي خو ورو ورو له پاکستانه لرې دلته په بریتانیا کې ځان لا د یو نوي ژوند د جوړولو هیله لري